أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان رب الدار مخ کی ذکر لا عقلی ادلہ په توحید باندې عقلی ادلہ تم حکمتونه ویل کیږي. دې صورت کې وس د اثبات توحید کوي د یو حکیم نه دلیل نقلی سره چې توحید د حکما او مسله ام ده چې صحیح حکیمی حکمت د عقلا سره برابر ده. توحید د مخ کی توحید په ادله عقلی سره ثابت. دې صورت کې طریقه د دعوت خي مسله د استقلالانو څنګه به رسته طریقې د حکیم سے ابن ازدکا درې مخ کی صورت کې محاربه ذکر لا د غټ باچاهانو د فارس او د روم په دنیا د پاره جنگونه کولا زګه مؤمنان نو. دې صورت کې الله وی یو غریب سړی حکیم او هغه وعظ دی چې دنیا سره رغبت مکوي مين او سلام کوي زګه د دنیا په حقیقت باندې هغه پویو نو دا یو ترتیب باندې را روان دي. دا سورتونه مجاهده او کې پشان د سورته عنکبوت، انقلاب بلادر کې پشان د سورته روم، نو انقلاب چراغ را نو سورته لقمان د لقمان پشان دعوت کوي. دعوت سورته اثبات التوحید، توحید اثبات کوي په عقلی ادله سره او دلیل نقلی ذکر کوي د لقمان نو بلرت دی په اقسام د شرک. خلاصه سورته دا سورته کې دو بابونه دی. اول باب شرم نمبر آیت پورې دی. اول صفات د قران او د اهل قران ذکر کوي. څلور ترغیب لپاره په زجر ذکر کوي منکرین او تا او د غیش پک صفات قبیحه وروړي. په مؤمن ته بشارت ده. په اول عقلی دلیل تفسیری ذکر کوي، په نقلی دلیل ذکر کوي د لقمان نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پیږي په معنا د حروف او چې مراد په ایمان اعجاز د قران پر الله حروف مقطعات راوړل. تلک آیات الكتاب الحکیم. دا آیتونه د کتاب د چې د حکمتونو والا ده، حکمتونو نه ډک ده. هدن ہدایت دے اور رحمت دے للمحسنین لپاره د نیکی کوونکو الذین صفات اهل قران ذکر کوي. کسان دی یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه او یتون زکات او زکات ور کوي وهم بالآخرة هم یوقنون او د آخرت پر ځ باندې خاص دی یقین کوي. اولئک دا جزاء ده وسو دغه صفاتونو والا علی هدن پر هدایت من ربهم تر بعد رب دوینا اولئک دغه صفاتونو والا هم المفلحون خاص دی کامیاب دي. ومن الناس من يشري له الحديث. دا زجر او تخویب دی. عرب دار قران دی خیسته کتاب دی. ډیر خلک یې مني او بعض خلک یې مقابله کوي. ومن الناس او بعض خلقنا من هو سوق دی يشري اخصله عن ذا وخولا ورکول. يشري معنی چې خو خیله هو الحديث به پیدا خبره له الحديث عام دی. حسن بصری وی کل ما شغلک عن عبادت الله. کم شي چې د الله د بندګۍ نه مشغول کړلې د قران نه واړولې بس هغه ته ویل کېږي له الحديث. بدعات دي، قصيدي، فسقي، فجورام، غب شپ دي، موبایل دي. د قران نه چې سړی غافل کوي هغه دی له الحديث. ليضل عليه لپاره چې خلک گمراه کې عن سبيل الله د لارې د الله نه بغیر علم بغیر د علم نه ويتخذها هزوا شاغل رکب شپا. اولئک لهم عذاب مهین. دی خلقو د پر عذاب د سپکون کې. و اذا یتلى علیهم آیاتنا د تدریق بای ذکر کوي. کله چې بیان شي په دی باندې اسمن آیاتنا ولدا مستكبرن وګرځي لوی کون کې کال لم يسمع کوی کې د دانه اوریدلی کان فی اذنه وقرا کوی کې په غوګونو کې درنواله ده. فبشروا بعذاب الیم. بصیر وقت بعذاب درناکم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. دا بشارت دی قران والا ہوتا. یقینا کسان چې ایمان راوړي دي عمل کوي د شریعت برابر لهم جنات النعیم. دي خلقو لپاره جنتونه دي د نعمتونو خالدین همیشه وي په پدې کې. وعد الله وعد کړی د الله تعالی حقا او یقیني ګرځولې ده. حقه حقا فعلون حذف اختصار لپاره. وهو العزيز الحكيم. والله ذو اور دی حکمت والا ده. خلق السماوات. دا یو دلیل عقلی د توحید لپاره چې په دې کې شپږ نعمتونه عظیمه ذکر کړي. په دلیل کې اصل کې زجر ده مخکنی منکر تا چې منکری
چې هغه د الله سره شریک جوړي خلق السماوات الله پیدا کړی اسمانونه بغیر عمل بغیر دستونه ترونه چې تاسو نه یا والقا فی الارض منا اچوری دی پسمګه کې رواسي مضبوط قرآن تمید بكم علی الله تمید بكم چونه خوځيږي پتاسو وبث فی او خارکلی دی پدې کې من کل دابت نر قسم زنده سره وانزلنا من السماء او موږ را ورو د اسمان نه ما انوب فانبتنا موږ را ټکو فیها پدې کې من کل زوجین کریم داري جوړي عزت مند نام هذا خلق الله دا د الله مخلوق دی خلق معنا مخلوق سره دی دا د الله مخلوق دی فارونی ما توقع ما ذا خلق الذين شی پیدا کړی هغه سان من دون چې سوا د الله ندی بل ظالمون بلکې ظالمان فی ظلال مبین په گمراهی ښکار کړي ولقد اعطینا لقمان الحکمه دا اوس دلیل نقلی ذکر کوي په توحید باندې چې اخر د توحید د حکمت د حکما او سلام چې هغه تسنس دانان وي اسنس دانان چې کوم مؤمنانو دا غیر حکمت سره توحید برابر دي ولقد اعطينا فتحقيق سره موږ ورکړو لقمان الحکمه لقمان ته حکمت په علم حکمت ستوي احکام العلم والعمل چې علم امکلکی او عمل امکلکی علم چې باغی باندې عملي نو به ته حکمت وي به حکمت دوه قسمه دي دینی دنیوي دلته مراد دینی حکمت ده انشکر لله معنا موږ ته ویلی و شکر واسا شکر کوا د الله په حکمت باندې حکمت دا چې شکر کاوه کنه بعض مفسرین وایي و من یشکر چا شکر ویستو فینما یشکر لنفسه یقینا شکر ویستو پیدا د ځان دا و من کبر او چا کبر کو فین الله غنی یقینا الله به حاجت ده حمید استایل شوی ده و اذ قال لقمان لابنه ارګل چې الله وتعالى چې شکر کوا نو هغه شکر شروع کو معنا بیان شروع نو بیان کوي په ترتیب سره اول د خپل ځینې شروع کړه دي ته حکمت اول چې اول ته توحید بیان کړه حکمت دا چې اول توحید بیان کې بعض خلک توحید نه بیانایا ولی یریږي چې موږ په حکمت باندې کار کوو حکمت خود لقمان علیه السلام نه زده کړه هغه ول رد شرک کړي لقمان دا سو کو دي کې اختلاف دی چې دا پیغمبر او کنه اصح دا چې دا ولی الله او الله دوستو د اکرامن یو روایت شته چې دا نبی خدای په سند کې جابر جعفی دی هغه صحیح دی ویل اتفاق لقمان چې د ایوب علیه السلام د خور زیو او بعض وجه د ترور زیو او د داوود علیه السلام نبی بعض علمونه زده کړي و او ډیر حکمتونه تعالی په الهام سره خو دي و هغه ته حکمت وو ووصينا الانسان واذ قال كل شيء للقمان لابنه خپل زوی تا او يعيدون نسيته تکو یا بني اي بچړیا يسيا لا تشرك بالله شرک مکو د الله سره ان الشرك لظلم عظيم يغن شرک وخام خاصرم دې ډیر لوی ووصينا الانسان دیات کې اور پسې آیت کې رد شرک دې د شرک نه هدا او د شرک د نه یو اهمیت کوي چې شرک د ناروا شی دی چې کومور او پلان د امر کوي نو هم شرک باندې کې خبره به نه من ووصينا الانسان امون په حکم ورکړی دی انسان تابع والديه والد مور او پلار کې دلته عبارت کې اختصار دی خصوصا بوالدته خاص کر په مور او پلار مبارک حملت امه پرتکل و خاص کر د مور مبارک حملت امه پرتکل و دلنا مور د وهننا کمزوری حالت اعلی وهن پاس د بل کمزوری حالت نا او په سواله جدای د دتینا فی عامین په تو کال کې شوی دا ان اشکر لی وانا وقلنا لهم متولی دي شکر وباس ازما د نعمتونو والی والدیک او د مور او پلار الی المسیر خاص ما تر ګرځیدلی و ان جاهلاک ارګل چې مور او پلار دې د احسان حقدار دي خو که بشری کې ته امر وکړو چې دا خبره ولنه مانی و ان جاهلاک او کشر کوشش او پتابانی اعلان تشرک بی چې شرکو کې ما سره ما غشرک ليس لك به علم چې نشته لپاره پاګبانه علم فلا تطيعهما خبر امام عمل کرتے به نکه و فلا تطيعهما من الشرك به خبر نه منی وصاحبهما مل کرتے به کې د مور خپل سره په دنیا کې معروفن منا نیک عمل کرتیا
واتبع تابعداري کوا سبیل من اناب الی دلار دا چا چې ما ترا ګرځي ثم الی بما تمرجعکم واپس تاسو دا فنبئکم پس خبر بدر کوم تاسو دا بما کنتم تعملون عملو چې تاسو کولو یا بني انها ان تکم مثقال حبه دی آج کی جواب د سوال لیکو څوک داخل وکي چې مون ګناه د شرک یا د مور او پلار ناشکری یا طاعت د پټځه کې کړي نو هغه نه بچو خبر یو کنه الله جواب کیا چلانه هیڅ شي نشي پټې دله یا بونه یا ایسیا انها ان تکم مثقال حبه یقینا معنا عالی او د خصلت د نیکی او د بدینا ان تکو مثقال حبه چیرتشی په قدر دی وی دانه من خردل د ورینا فتكون نو بیا هغه په صغرتن په سخته غټه کیو په سماوات یا په اسمانونو کیو په لرد یا پسمګه کیا تبه الله والله بغرا ولې لپاره د حساب او د وزن ان الله لطيف نقنا الله بارک شان لطیف معنا بارک شان یعنی ابنو خبردار دی یا بني یا قیم الصلاه قیسه ترتیب باندې بیان کړي دي اخري پس اعمال ذکر کوي یا بني یا ایس بیا اقیم الصلاه پابندی کوه د مانځه او امر بالمعروف او امر کوه په نیکی باندې ونهى عن المنکر او منع کوه د بدی نه واس پر صبر کوه علامه اصحابک اس چې رسیتا ته په امر بالمعروف کې او نهی عن المنکر تکوینی مصیبتونه یا تشریعی دعوت کی مصیبت سړی ترسي کړه ان ذلك من عزم الامور يقين دا د پخو کارونو نه ده ولا تصعر خدك او مکه غوا اننګه د خلقنا وقد خبرو کې تعرو الیکي اصل کې یو مرض دی بو خان باندې راځي تاغید او جن دا تړ به کوک شي دوخه الله متکبر سره چې خبرې کوي د خلکو سره او بل خوا ګوري نبی صلی الله علیه وسلم چې بچا سره خبرې کولې مخامخ وي ته قتل للناس معنا دوجه د سپک غنلو د خلکو نه ولا تمشي في الارض مگر زبزما کې مرحن لوی کون کې ان الله لا يحبه يقينا لا من كل كل مختار ارلوی کون کې سره فخر من خپل استاین کون کې سره خپل استاین کيو واقصد في مشيت وس اوامر ذکر کوي ثبوتي مخي منع او دعوه ثبوتي دي واقصد في مشيت درمیان نبی کوا په مسل او رفتار ساس کې وستا کې وخت د صوت کا وخت کا आवाज د आवाज دانا ان او انکر الاصوات يقين ډیر ناکر د आवाजونو لصوت الحمير خامخ आवाज دخره ده علم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض دې نرسد دیم باب ده دې پورې دعوت د حکیم بیان شو اوس داغي پیدا ذکر کیا د شي حکمتونو ذکر کوي چې لقمان عليه السلام په پیدلو د الله طرفنا الله من تاوري علم تروي تاسو نو ګورئ ان الله يقينا الله سخر لكم تابع کلی تاسو د پاره د خپل حکم ما في السماوات پاتې چې پسمانونه کړي او ما په لور د واسه چې پسمګه کړي او اسبغ علیکم نعمو پر کړي پتا سو باندې نعمتونه ظاهرتن ښکاري او باذنو کپټي ومن الناس اوس مخالف تسجر ور کوي بعض د خلقنا مناسوک دی یجادل فی الله جګړه کوي د الله د توحید باره کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدن بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کوونکی نام واذا قيل لهم اتبعوا ويو دلیل سره شته هغه ته لیکي تقلید الاباء هغه ول زجر ور کوي واذا قيل لهم كل شيء ول شيء اتبعوا تابعداري او کوي مان صلی الله علیه وسلم نازل کړي قالو دی وای بل نتبعوا بلکې من تابعداري کو ما وجدنا چې من ذکر علی ابانا باغی من اسم مشرانا اولو كان اب اولو كان الشياطين اولو كان الشيطان اگر که شیطان يدعوهم رب لید دی مشران الى عذاب سعیر عذاب سوزون کتاب رب لی مشران د عذاب سوزون کتاب او ما یسلم وجهه مخ حال د مشرکو او کمزوری د دلیل د مشرکی ذکر کړه اوس داغي مقابل کې حال د موحد او مضبوطواله د موحد ذکر کړي و ما یسلم وجهه چاچه تابع مخام اسلام د مخراجی په اسلام د ذات چاچه تابع کمخو الى الله الله تو محسنون په شر چې د اخلاص کوونکی او الله تعالی فقد استمسك بالعروه الوثقى فتحقیق سره د منګولې ولګولې په کړي مضبوطه او الى الله عاقبت الامور او خاص الله تور ګرځیدل د کارونو دي ومن كفر او چاچه کفر کو فلا يحزنك كفر قبلنه کې تعالی رکو پر داغه الینا مرجعهما من تو واپس دې دا فننبئهم خبر بور کو دوی ته بما عملوا عملنا شدي کړي دي ان الله يخرن الله چې علیم فی ذی بذات الصدور پر ازونه دي شنو باندې
نمتعهم قليلا سوال پدی باندې عذاب ولې ناراضي جواب نمتعهم معنا مزي ورکه الله دوی ته قليلا لګي ثم نضطرهم بالله ومن براکش کو الى عذاب غليظ عذاب سختام ولئن سالتهم من خلق السماوات دا دلیل عقلی اعترافي راوړي مناسبت الى عذاب غلیظ ولې ځکه سره د پوینه گمراه شوی ولئن سالتهم کشری ته تاسو کې دینا من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونه او الارض اوس بکا لا يقولن الذين خامخوا يا كسان الله لا يقولن الله خامخوا دی وی چې الله قلت ورته پیغمبر الحمدلله ټول کمال صفاتونه خاص الله لري دغه شان ټول صفاتونه د خدای توپ د الله دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زید دینا علم لري لله ما في السماوات دا دلیل عقلی د اثبات تصرف او تدبیر د پاره خاص د الله په اختیار کې اصلي پسمانو کې او پسمګه کې ان ربک ان الله هو الغني ويقرن الله بحاجت د الحمید استایل شوی دی ولو ان ما في الارض من شجره دا دلیل عقلی علمی دی یو ترتیب دی خالق الله دی متصرف الله دی نو عالم پارشم الله دی او بل دی کې جواب د وهم دی هر کله چې ویلې شو اذا الله د بار اسبک اسمانونه دي نو چا به ویلې چې دا هو محدود شان دي نو کلمات د الله به محدودي الله وینا دا قیاس مکوي ولو ان ما في الارض او کچیر تشی اوسه چې پسمګه کې د شجرتين دونه اقلام قلمونه شي په دنیا کې چې کم یولې دا ټول قلمونه شي والبحر يمده بحر چې يمده زيتي کې د لارسته د دینا مدوي زيتي کولو تا اوس عرب د زيتوالي لپاره استعمالي من بعد 7 ابحرنا رسدنا ودريابنا نور او ذلك الكيا ما نفذت كلمات الله اخلاص بنشي كلمات الله كلمات سري واحده الله ملائكه انبياء علمنا الله دي نمونه صفاتنا الله عجائبات او حکمتنا الله دي ان الله يقينا الله شريع عزيز زور ده حکیم حکمتنا والا ده ما خلقكم تام دلیل عقلی دی د اثبات د عظیم قدرت الله او سره دلته دویم جون ثابتای خالق دی متصرف دی عالم دی نو دویم سلام را ژوند کولم شي کوله ما خلقكم مضاف حذف دی معنا ک خلق نفس واحده وبعثها الله ټول یو الله د ټول یو شی دی الله شي پیدا کوله تاسو ټول ما خلقكم نه پیدائش تاسو ولا بعثكم نه دوباره جون تاسو الا كنفس واحده مگر بشان یو نفس ده ان الله سميع بصير قرن الله اوریدن کې دی لیدن کې دی علم تر ان الله یولج الليل تابل دلیل عقلی ده تصرف ذکر کوي په زمانياتو کې اسمانو نظم کې مکانيات په دې زمانو او په دې انقلاباتو هم د الله تصرف ده علم ترى تنو ګورې ان الله یولج یقینا الله نباس شپا په نهار پورس کې وی یولج نهار نباس ورځ او په لیل پښپا کې وسخر الشمس تابع کړ المر والقمر اس په مې د خپل حکم كل يجري دا ټول تکلی الى اجل مسمى تم نیټه مقرره پورې وان الله یقینا الله بما تعملون خبير پاس چې تاسو کوي خبردار ده ذالک بان الله وس د مخ بیان نتیجه وباسي ذالک دا بیان چې وشو د دې لپاره ده بان الله يقينا الله چې تاسو یقین وکړئ چې یقینا الله هو الحق او معبود حق دی وان ما يدعون من دونه اواز داخله کو توازن کوي سوا د الله نه الباطل باطل او معنا د پانی دي پنا کېږي با باطل دي وان الله يقين وکړئ چې یقینا الله چې هو العلي چد الكبير البيد علم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمت الله دعات کی دلیل اخری ذکر کړي اذا کشتی او د دریاب تعلق د کشتی او د دریاب سره تعلق لري علم تر تنګوري ان الفلك يقن کشتی تجري روانه في البحر په دریاب کې بنعمت الله په نعمت الله نعمت مراد تعلیم د الله ده یا نعمت د حواګانو دې تم نعمت وي ليريكم دیر پارا چې وخه تاسو من آیات دې الله دې تننا ان في ذلك لآيات يقين په دې کې خامخانه خري لكل صبار شکور لپاره صبر کوونکو شکر گزارام واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين تاسجر مرتب دې په مخ کې دلیل باندې او ذکر کوي چې سبا شکر هوته پیدا اخلي او خطر کفر مقابله کوي اخر دې نعمت نه انکار کوي او اخر لپاره سجر دې واذا غشيهما
او کله چې پټ کې دوی لرا موجن منا چفي د دریاب تدل لري په شان دوریزو دعوا الله دعاګانې غواړي الله نه مخلصین له الدين خالص کوونکې غل ربنا فلما نجاهم الى البر هر کله چې بچ کې دوی وچتا فمنهم مقتصد بعض دینه حق پرسي ترمن روان موحدي وما يجحد بآياتنا الا كل خطار انکار نه کوي زمون په ایتونو باندې مگر ارب لوزات او کمار کفر ناشکر خطار ویل کېږي دو کمار ته چې بیلوزي یا ایها الناس اتقوا ربکم تفسیر دلائل التوحید هذا زواجر نرستا واستخيب ذکر کوي امر بالتقوى چاغي توي توحید او امر بالخشیه معنا دا ایمان پورزا د اخرت او د اغینه یره کول یا ایها الناس خلقوا اتقوا ربکم يروا کید خپل ربنا په توحید وشو یوم ویریګه دا ورسنا لا یجزي چې نه بشي د بکول والدون پلار عن ولده د بچینا ولا مولود او نه بچي هو جازن اغا تپکون کی عن والدی د پلان نه شهید چی ان وعد الله حق وعد الله حق دا فلا تغرنكم الحیات الدنیا دوکدنی کی تاسو لرا ژوند دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور دوکدنی کی تاسو لرا په الله باندې څوک تو کمارا الغرور دلته بالله په الله باندې دوک ور کول سمانا شیطان وای چې الله نشته زکه پسرم نخکاری چاته شیطان وای چې الله خوشته خو شرکا لري رفعایشته هغه نجات ورکي چاته شیطان وای ګناه کوي الله غفور رحیم دی چاته وای چې غیر د وسیلین هغه تر رسیدل کیږي دا الله بارک دوکي ورکول دي شیطان ان الله عنده علم الساعه سورۃ ختمه په دلیل علمي عقلی سره یقینا عنده ان الله عنده یقینا الله سره علم الساعه علم د قیامت دی عنده کی تخصیص دی ول سره نشته وينزل الغيث او الله را وري باران او يعلم الله عالم ما في الارحام پاغش پر ایمونو کې او ما تدري نفس پتن لګي او نفستا ما ذا تکسب غدا ثواب شي کوي وما تدري نفس نبيږي او نفس بیا یاد تموت پک مزمک بمري ان الله عليم خبير خلنا الله عالم دې په ظاهر او خبردار دې په پټو خبرو